اکثره تاسو د خلکو په منځ کې خو بیا هم یو تش احساس کوئ، یو خالي ځای چې ستاسو په ذهن کې غوړېدلی دی. دغه احساس یوازې د تنها پاتې کېدو مسله نه دی، دا یوازیتوب دی، یوه ژوره ذهني تجربه دی چې ستاسو بدن او ذهن ته شدید خطرونه رسوي. یوازیتوب یوازې رنځ نه دی، دا کیدای شي ستاسو پټ طاقت شي، داسې قوت چې یوازې هغه کسان یې پیدا کولی شي چې زړه یې د ځان پېژندلې لپاره خلاص وي. یو ځل بیا ښه راغلاست زموږ چینل پښتو چپټر ته. دوستانو، یوازیتوب دا هغه حالت او هغه ذهني تجربه دی چې په یو سوپر پاور یې بدلول ډیر ګران دي. د دې لپاره پکار دی چې د سایکالوجي له نظره په قصدن خپل فکر او لیدل بدل کړو. د یوازیتوب یعنی د تنهایی د بدلون لومړنی ګام دا دی چې موږ د یوازیتوب یعنی د تنهایی بېلابېل صورتونه وپېژنو. ډیر خلک فکر کوي چې یوازیتوب یوازې د دې له وجې وي چې په ژوند کې څوک شاوخوا نه وي، خو دا یوه ژوره ذهني او احساساتي تجربه دی چې د اوږد وخت پورې روغتیا او ښوالي لپاره ډېرې ښې نتیجې راکوي چې زموږ ژوند ډېر قوي کړي. د اوږد وخت یوازیتوب یعنی تنهایی او د خلکو سره محدود تعلقات یعنی اړیکې د بدن او ذهن لپاره سختې ستونزې لري. لونلینس یعنی یوازیتوب یوازې دا نه دی چې څوک ملګري نه لري، اصلي وجه دا دی چې ستاسو تمه د خپلو اړیکو څه ډول دی او حقیقت یې څه دی. که تمه او حقیقت سره فرق ولري نو د یوازیتوب یعنی د تنهایی احساس کیږي. دا معنا لري چې دا په اصل کې یو ذهني حالت دی، نه یوازې د ملګرو کموالی. نو حل یې یوازې په بهر کې نه دی لکه د نوو ملګرو پیدا کول، بلکې یوازیتوب په سوپر پاور کې بدلول باید له خپل ذهن او فکر شروع شي. دا کار د کاګنیټیو ریسټرکچرینګ یعنی د فکر جوړښت له لارې کیږي تر څو د یوازیتوب احساس له کمښت څخه پوروالي ته بدل شي. باید تر ټولو اول موږ د یوازیتوب مختلف حالتونه په واضح ډول وپېژنو. اول دی سوشل آیسولیشن. دا هغه حالت دی چې څوک پکې یوازې پاتې وي او لږې معاشرتي یعنی ټولنیزې اړیکې لري. دا حالت کولی شي صحت ته زیان ورسوي. دویم لونلینس. دا یو رواني حالت او یو خراب احساس دی چې تمې او حقیقت د پرسیفډ مسمیچ یعنی فرق له امله رامنځته کیږي. مطلب چې څومره دی له خلکو له ملګرو تمې دي او بیا حقیقت کې هیڅ نه وي چې ذهن ته یو تش د تنهایی او د یوازیتوب احساس شروع شي. د داسې یوازیتوب له منځه وړل یعنی ختم کول رواني هڅو او کوششونو ته اړتیا لري، ځکه چې دا هر څوک تجربه کولی شي پرته له عمره یا د ملګرو دوستانو د شمیر. دریم سولیچود. دا یو اراده شوی ځان غوره کړی یعنی په خپله انتخاب کړی شوی حالت دی چې انسان په قصدن ډول ځان له نورو خلکو جلا کوي یعنی تنها کوي. دا حالت د ځان پېژندنې، د ځان پوهې لوړولو او په خپلو مهارتونو باور پیدا کولو لپاره غوره فرصتونه برابروي. سولیچود یعنی انتخاب کړی شوی یوازیتوب د دردناک یوازیتوب برعکس دی او همدې ځای نه د ګروت او د بدلون مرحلې آغاز کیږي. له یوازیتوب دور څخه تر تنهایی د ځواک او قوت پورې سفر د مخصوصو رواني ټیکنیکس یعنی طریقو له لارې ممکن کیږي. دا ټیکنیکس انسان د خپل ځان سره مخامخ کوي او د منفي فکرونو بدلولو یعنی کاګنیټیو ریسټرکچرینګ په مرسته د ذهن نوی ګروت شروع کیږي، لکه د ځان سره مخامخ کیدل یعنی ایگزیسټنشل تاټ. وجودي فکر د فلسفې هغه څانګه ده چې انسان تیاروي خپل ژوند معنا او شتون په ژوره توګه معلوم کړي. نو یوازیتوب د ناکامۍ یا کمزورۍ نښه نه ده، بلکې د انسان د ژوند یو نه جدا کېدونکې برخه ده، یو وجودي حقیقت دی چې هیڅوک ترې نشي تښتېدلی. د دې حقیقت منل او ورسره مخامخ کیدل د لوی داخلي زړورتیا غوښتنه کوي، یعنی هغه زړورتیا چې یو انسان د خپل اصلي ځان په څیر ژوند وکړي. هغه کسان چې د یوازیتوب احساس کوي نو د علاج اصلي مخه دا ده چې له خپل ځان سره د خبرو اړیکه بیا جوړه کړي. کله چې یو څوک له خپل ذهن او احساساتو سره رښتینی مخامخ شي نو د خپل ارزښت یعنی د سیلف ورت احساس کوي. دا طریقه ښیي چې خپلواکوالی او ځان پېژندنه انسان په دې پوهوي چې ته هیڅکله یوازې نه یې، که څه هم فزیکلي یوازې یې. ژوره تنهایی د راتلونکو رښتینو اړیکو لپاره یو مهم ګام ګرځي. کله چې یو څوک د خپل ارزښت سورس یعنی سرچینه د نورو خلکو د باور څخه ځان ته انتقال کړي نو په راتلونکو اړیکو کې له قوت او اعتماد سره برخه اخلي او د اړیکو کیفیت یې لوړوي. کله چې یو انسان د یوازیتوب له دور څخه پروډکټیو سولیچود یعنی د تولیدي یوازیتوب پر لور حرکت کوي نو دا بدلون یوازې د فکر نه بلکې د ذهن د قوت بیا راژوندي کیدل دي. په دې چوپتیا کې انسان خپل حقیقي ځواک مومي. هغه خبرې چې مخکې یې د کمښت احساس ورکوو اوس د پرمختګ یوه وسیله ګرځي. نو دا شان یوازیتوب او تنهایی چې پکې انسان خپل ځان وپېژني دا د ماتېدو ځای نه دی، بلکې د جوړېدو، بیدارېدو او د روښانتیا ځای دی.